دا څلورم درس دی د جمع جماعت منځ باره کې چې منځ نارینه له پکار دی خو په مسجد کې په جمع باندې د بعضو ملګرو په ذهن کې به دا راځي چې دا یوه مسله ده او دومره بار بار تکراریږي. د دې وجه اصل کې دا د عزیزانو زمونږ ستاسو په معاشره کې د جمع منځ ته اهتمام څوک ډېر نه ورکوي. که څوک د جمع منځ نه کوي نو څوک ورباندې ملامتیا هم نه وایي، وایي سړی دی منځ کوي، بس اهم شی منځ کول دي. او حالان کې دا مسله ډېره سخته ده. څوک چې په جمع منځ نه کوي نو تاسو واورېدل په احادیثو کې چې دغه سړی په ګناه کبیره کې مبتلا دی، لوی ګناهګار دی دا، او د ډیر خیر نه دا محروم دی. څومره فواید او فضائل نبی علیه السلام بیان کړي دي او څومره سخت وعیدات بیان کړي دي، دمکینې بیان کړي دي. د هغه خلکو کورونو ته به اور واچوم چې څوک جمع له نه راځي، نبی علیه السلام فرمایي. نو په دې خاطر دا تکرار کوو چې ټولو ملګرو ته دا مسئله صحیح د زړه نه معلومه شي چې دا ګوره سخته مسئله ده او د ډیر اجر والا مسئله هم ده. خاصتا نوجوانان ځوانان هغوی له دا پکار دي چې دې عبادت کې د یو بل نه مخکېوالی وکړي. په کورونو کې زنانه ماشومان دې خبرې ته متوجه شي چې دا مسئله خطرناکه مسئله هم ده او د ډیر اجر والا هم ده. خطرناکه په دې چې څوک د دې جماعت اهتمام نه کوي، او د ډیر اجر والا په دې چې څوک د جمع جماعت منځ کوي. نو دا چې زمونږ په زړونو کې دا کرکه ختمه شوې ده او دا غیرت لله فی الله د الله دپاره دا غیرت ختم شوی دی د دې عبادت په اړه او د دې عبادت متعلق، هغه داسې چې مونږ ته په کورونو کې او په کلو کې دا اړو ګناه نه ښکاري چې یو سړی دی په کور کې منځ کوي. نو د دې وجې نه چې دغه مړ احساس او دغه بیمار احساس زمونږ را ژوندی او روغ شي، نو د دې خبرې بار بار تکرار کوي. او الله رب العالمین قرآن کې داسې فرمایي وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. ای پیغمبر خبره بار بار بیانوه. ولی دا بار بار خبره دا مؤمنانو ته فایده ورکوي. که په اوله خبره ذهن خلاص شوی نه وي، په دویمه خبره به یې کولاو شي، که په دویمه نه وي په دریمه. دې وجې نه قرآن کې تاسو وګورئ یوه واقعه څو ځل ذکر کېږي. د منځ بحث څو ځل ذکر کېږي. د موسی علیه السلام واقعه وګورئ، د آدم علیه السلام وګورئ. دا ولې وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، بار بار خبره بیانوه پیغمبره. ځکه کله چې خبره تکرار ډیره وشي او خبره قیمتي وي نو هغه بیا په ذهن کې مضبوطه کینی. اذا تکرر عرب وی خبره چې بار بار یاد شي په ذهن کې مضبوطه کینی. نو راځئ عزیزانو د قرآن او د حدیث په رڼا کې موږ دا مسئله وپېژندله چې جمع او جماعت په جماعت کې پرېښودل دا ګناه کبیره ده د نارینه دپاره، او چې څوک یې کوي هغې دپاره ډېر اجرونه دي. نو راځئ چې اوس زمونږ د اسلافو او زمونږ د دین مشران، صحابه کرام، تابعین، ائمه د دین نور نیکان خلک، د هغوی په سیرت باندې لږ غوندې یو 10 منټه 15 منټه نظر واچو چې هغوی به څومره اهتمام کوو د جمع جماعت، او کله چې به جماعت فوت شو څومره خفګان، څومره درد او څومره ډیره پریشانی به ورته رسېده. محمد ابن المبارک وایي چې رأیت سعید بن زید اذا فاتته الصلاة في الجماعة اخذ بلحيته وبكى. وایي ما سعید ابن زید لیدلی و چې کله به د جمع منځ پاتې شو نو ډیر زیات به ژړلی. اخذ بلحيته دا ګیره به راونیوله. دا کنایه ده د دې نه که خیال مې کله چې سړی دا ډوبه او د زړه نه جړا کوي
نو دا لاسونه په مخ او په سترګو باندې کېږدي او دننه دا زړه یې راخوټ کېږي او د سترګو نه سیلاب په شانې اوښکې روانې وي. دغې ژړا ته ویل کېږي اخذ بلحیته وبکا. دا ژړا یې په دې وجه کوله عزیزانو چې دا مسله ورته معلومه وه چې ما نه ولې دا ګناه کبیره وشوه او زه ولې د دومره ډېر اجر نه محروم پاتې شوم. دا به کومه ګناه وه چې د هغې په وجه ما ته د دې نیکۍ توفیق میلاو نه شو. د سلفو ذهن خو ډېر تیز و، د هغې به ډېرو خبرو کې سوچ کو. ان العبد لیحرم من الرزق بذنب یصیبه. بنده چې کله د الله د طرفه د یو نعمت نه محرومیږي او د ټولو نه لوی نعمت او لوی رزق هغه په نیکو اعمالو کې استعمالېدل دي، نو دا د یو ګناه او د یو خطایي په وجه باندې وي. نو سلفو ذهن داسې و، نو دا جړاګانې به یې بیا کولې که دا مسله ورته مهمه ښکاره کېده. حاتم اصم په نوم باندې هم یو نیک سړی تېر شوی و، دی هم یو ځل ناست و ژړلې. تپوس ته وشو چې دا ولې؟ هغه وویله فاتتني الصلاة في الجماعة فعزاني ابو اسحاق البخاري وحده. وی زما نه د جمع مونځ پاتې شو، زما تعزیې لصرف دغه یو کس راغی ابو اسحاق بخاري، ما له تسلی په خاطر دا یو سړی راغی. تپوس یې رانه وکړو چې دا ولې؟ او بیا یې تسلي راکوله. خو دا ژاړم په دې ولو مات لي ولد لعزاني اکثر من 10,000. که یو زوی مې مړ وی نو 10,000 کسان به راغلی وی د دې نه هم زیاته. لأن مصیبة الدین اهون عند الناس من مصیبة الدنیا. د دین مصیبت خلکو ته کمزور او سپک ښکاري د دنیوي مصیبت په مقابل کې. چاته تاوان ورسیږي بل سړی ورشي چې دا سړی تاواني شوی دی، راځئ لږ تسلي به ورکړو، صبر تلقین به ورکړو، مړی ورکره وشي خلک ورځي. خو دیني مصیبت چې یو ګناه کار تې وشي، یوه نیکي تې را پاتې شي، څوک یو بل ته نه ورځي او د هغې یاد دهاني او تذکیر نه ورکوي. دا ولې؟ وجه وی دا ده چې دا دین خلکو ته سپک ښکاري او دا دنیا خلکو ته عزتمنده ښکاري. نو دا ژړا په دې خاطر کومه چې ولې دا خلک دومره بې رغبته دي، ولې په دې دین سره دومره مینه نه لري، حالان کې وفادار شی چې د هغه دا دین دی. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. الله فرمایي د تا سره وفا چې کوي هغه دا نیک اعمال دي، تا ته فایدې چې درکوي دا نیک اعمال دي. مسلم شریف کی روایت ده ابی ابن کعب رضی الله عنه، هغه فرمایي چې کان رجل من الانصار بیته اقصى بیت فی المدینه فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انصارو کې یو سړی و چې کور ډېر لرې په مدینه کې، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جومات او د مسجد نه دغه کور ډېر لرې و، خو یو مونځ به ترې نه خطا کېدو، هر مونځ به د نبي علیه السلام سره راګیره و. بعضو روایتونو کې راغلي چې را روان به و، دا د مدینې دا ځمکه ډېره ګرمه ده او داسې بوټان او داسې موزې لکه نن سبا چې دي داسې مضبوطې خو نه وي، خلکو به د چیرړو نه او د سرمنو نه او د ګډانو د دې ویښتانو نه جوړې کړې وي، نو هغه بش کېدل هم ډېرې زیات وي. بل په دې مدینه کې کاڼي ډېر زیات دي، د خپا د سړي څیرې کوي بلکله. ابی ابن کعب فرمایي چې د سړي دا تکلیف موږ وکتو فتوجعنا له، ډېر پې ودردېدو. ورته مو ویله لو انک اشتریت حمارا یقیک من الرمضاء ویقیک من هوام الارض، که ته چېرته یو خر یو سورلي واخلې په دې خاطر چې دا د ځمکې دا ګرمي د دې نه بچ شي، ځکه دا خو ګرمه ځمکه باندې چې خپه کېدې خپه سوځي. دویم د هوام الارض معنا په دې ځمکه کې چې کوم حشرات دي، ماران، لړمانان، نور زهریله شیزونه، دې نه به محفوظ پاتې شي. هغه ورته ویل ام والله نه نه زه دا نه غواړم، ځکه هغوی ته دا پته وه چې قدم په قدم نیکي میلاویږي او دا لږ تکلیف دی په دنیا کې یو څو کاله او بیا ابدي زندگی د سړي ور باندې خسته کېږي. نو ولې زه سستي وکړم؟
بعضو ورته دا مشوره وکړه چې دلته د جومات ته نږدې به دله کور ونیسو. هغه وویل ما احب ان بیتي مطنب ببیت محمد صلی الله علیه وسلم، زه دا نه غواړم چې زما کور د نبی علیه السلام کور سره جفت وي. ابی بن کعب فرمایي فحملت به حملا، ما له سخته غوسه راغله چې داسې ولې وایي چې زما د پیغمبر سره نږدې کور نه دی خوښه. راغلم نبی علیه السلام مې خبر کړو. نبی علیه السلام ویل دا سړی تاسو راولئ داسې ولې وایي؟ هغه وویله چې د الله پیغمبر په دې وجه باندې چې زما د قدمونه ډېر شي او ما ته نیکیانې ډېرې میلاو شي او په دې راتګ کې ډېر اجر دی چې دغه اجر ما ته میلاو شي. نبی علیه السلام ورته ویل ان لک ما احتسبت، یقینا تا ته به دغه اجرونه میلاویږي. په یو روایت کې راځي انی اريد ان یکتب لی ممشای الى المسجد ورجوعی اذا رجعت الى اهلی. د الله پیغمبر په دې وجه باندې چې زما دا راتګ دا ولیکلی شي زما په رجسټر کې چې د جومات ته را روان ځکه د دې اجرونه ډېر دي، او واپس چې کور ته ځم چې دا هم ولیکلی شي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل قد جمع الله لك ذلك كله، الله دا ټول تا ته ولیکل، دا ټول یې راګیر کړي. یعنې د دومره تکلیف سره ډېر لرې ځای نه به راتو د جومات دپاره. اوس لږ شانې سوچ وکړي په دې واقعه کې زمونږ جوماتونه زمونږ نه څومره لرې دي. 15 منټو فاصله کې نه وي، 3 منټو فاصله کې نه وي، او بیا هم زمونږ نه دا منځونه پاتې په جمع جماعت، خاصتا د سحر منځ د اکثرو ځوانانو نه د ماسخوتن منځ دا پاتې، او د دې خاص اهتمام راغلی چې دا 2 منځونه دا خامخا کوي په جمع جماعت باندې. ځکه د نبی علیه السلام په دور کې چې بچا نه کول، عبدالله ابن مسعود فرمایي چې موږ به ویل چې دا منافق دی. سړی چې د منافقت درجې ته رسیږي یو د دې وجې نه چې د ماسخوتن او د سحر منځ ته په جمع پاتې شي. دارنګې ډېر واقعات، بعض خلک دکان کې وي دکان نه رابندوي، یاره دکانداري مې خرابېږي، کاروبار دی 2-3 روپۍ به وګټم. ابراهیم ابن میمون دا مشهور محدث و د عطا ابن ابي رباح ملګری و، دا زرګر و، سپین زر او سره زر دا به جوړول او محدث هم و. كان اذا رفع المطرقه فسمع النداء لم يردها، کله چې به اذان واوریدو دا خپل دغه څټکې چې دا سره زر به جوړول دا به چې پورته کو اذان وشو چې الله اکبر، نو واپس په نه کته کو چې یار دا یو گزار ورکم چې دا بنگړې یا دا لاکټ دا سیده جوړ کم، بس هغه به په ځای پرې خدو فورا بلاړو جمعات ته. دا ولې عزیزانو وجه اصل کې دا و چې د الله اکبر په معنا پوهېدل. الله اکبر اذان چې کله وشي دې کې لږ سوچ پکار دی. دې څه معنا ده؟ معنا دا د الله اکبر، الله د هر څه نه لوی دی. د ستا د کاروبار نه رب العالمین ډېر لوی شان لري، د هغه لحاظ وکړه رب العالمین. د ستا د دنیا د دې نعمتونو نه رب العالمین ډېر لوی حقوق او لوی شان لري. الله اکبر، الله ډېر لوی دی. دا دنیا ټوله دا هیڅ شی نه دی. الله رب العالمین ډېر لوی ذات دی، ډېر لوی شان والا ذات دی. صفات ډېر کمالی صفات دي، ذات ډېر لوی ذات دی، لوی شان والا ذات دی. الله اکبر. او دا قانون دی چې کله سړی ته لوی شی ملاو شي وړوکی شی ور باندې پرېږدي، نو ای بنده دا د دنیا چې هر څه شی دي دا واړه واړه دي، د رب العالمین طرف ته لاړ شه. الله اکبر. نو میمون ابن مهران به ځکه داسې کول. عمر ابن عبدالعزیز مشهور بادشاه د مسلمانانو په خاناسره کې دی و، او د مؤذن براغه چې اذان به کله وکړو نو ویل السلام علیک امیر المؤمنین ورحمت الله. اذان شوه دی، یعنی د سلام کې به مقصد دا د مؤذن. هغه به مؤذن ورته اول ځان خودو چې دغه زر عالم، نو مؤذن ال ځان ورته خودو چې د پته ولګي چې دا ټیم ګره داخل شوی، هر کار به پرې خودو. عمر ابن عبدالعزیز فورا به جمعه ته لاړ. عمر ابن عبدالعزیز بادشاه او عزیزانو د ټولو مسلمانانو، او د بادشاه نه بل هیڅ ضرورت ډیر نوي، او هغه به د خپل بادشاهي، خپل پارلیمنت هاوس او خپل د وزیران او مشیران هر څه به پرې خودل، خپل کاغذونه او جمعات ته بتو. دی واقعا کې فائدہ دا ده
چې زمونږ او ستاسو خو به دومره ضرورت نه وي لکه څنګه چې د عمر بن عبدالعزیز و چې خلک ورته په لین کې ولاړ د چا یوه مسله د چا بله مسله. نو راځئ عزیزانو داسې ډېر واقعات دي خو دا به اوږده شي. دا یوه واقعه به صرف بیان کړو چې صحابه کرامو به هم ډېر اهتمام کوو. یو د هغې نه ده عبدالله ابن ابي عتبه فرمایي چې زه د ابو سعید او ابو الدرداء او جابر بن عبدالله رضی الله عنه دې ټولو سره ملاو شوی وم په سفر کې. فکان امامنا یصلي بنا فی السفینة قائما. کشتۍ کې به موږ ته جمع لمونځ راکوه. دا جمع لمونځ به بیخي پرېښوده. دارنګې نور داسې واقعات راغلي ربیعه ابن یزید باره کې چې د سحر مونځ 40 کاله کېږي چې مؤذن اذان نه دی کړی مګر زه خامخا جمع ته تللی یم. دا واقعات علماو ټولو رانقل کړي دي. ابن ابي شیبه د ابو حیان والد په حوالې سره د ربیع ابن خیثم نه دا روایت کړی دی چې انه كان به مرض فكان يهادى بين رجلين فيقال له يا ابا زيد انك ان شاء الله في عذر. یو سړی به د سلفو په دور کې د دوو کسانو په اوږو باندې به لاس خودی او د خپې په هوا کې سره ښکلې راتلی به نه شو بیا به جومات ته راتو. ولې د اجرونه ورته معلوم و چې د دې ډېر زیات اجرونه دي. نو داسې ډېر واقعات دي په دې باب کې عزیزانو. خو بس دومره به وویو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کوم احادیث چې مو اورېده د ترغیب باره کې نو په دغه به اکتفا وکړو او راځئ چې دا سنت عام کو په خپل عملي کو په خپلو کورونو کې ماشومانو له تربیت ورکو. پلار له دا پکار دی خپل بچي په دې باندې ووهي تربیت وله ورکړي چې بچیه د جمع مونځ کوه. چې یو د جمع مونځ ته لاړ شو 5 چوکې ورکوه د ورځې. زامنو له پکار دا دی چې مشران ترغیب کړي. اکثره مشران بس ناست دي خبرونه اوري بس په ګپ شپ کې او په دې کې وخت تیر کړي. بس आवाज کوه چې د جمع ټیم راتو چې جمع مونځ له زو راځئ. داسې یو تنبیه ورکوه. اعلان مه کوه اس یو تنبیها او تأدیبا دا خبره کول پکار دی. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول صحیح مسلمانان او د جمع جماعت پابند وګرځوي. آمین یا رب العالمین.